بابا تویندا هغه ټکسي چلوونکی دی چې دواړه پښې نه لري. هغه د بریک او اکسلیټر لپاره خپله یوه طرحه جوړه کړې ده او په لاس یې کنټرولوي. هغه پر دې توانیږي چې د نایجیریا د آیبادن ښار شاوخوا موټر وچلوي. په لومړي سر کې راته سخته وه. بیا مې له خپل ګاونډي سره چې ویلډن کار دی مشوره وکړه چې د بریک او اکسلیټر فاصله له سره ترمیم کړي. ما یې طرحه جوړه کړه او هغه عملي کړه. خپلې اندېښنې مې لرې کړې او تر هغه وخته مې تمرین ته ادامه ورکړه چې لاس مې بر شو. هغه کوچنی و چې ګوزن وواهه او په پایله کې له خپلو دواړو پښو محروم شو. خو بابا تویندا پر دې سربیره هم د یو ښه ژوند لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکړه. هغه له ابتدایه دورې څخه تر پوهنتونه پورې زده کړې ترسره کړې. هغه د معلولیت لرلو او ټکسي چلوونکي په توګه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. خو هغه نه غواړي چې دی او دې ته ورته کسان د نورو د اوږو بار شي.